شوی او بدری دی د وجه د سماع او د اوریدو د داود علیہ السلام د زبور شریف د قرأت د وجین الله هغه کتابونو تم کمالات ورکړیو حکم امتیازی شان چې قرآن کریم په مابین د کتبو کې لري داسی کتاب په دنیا کې نه بل راغلی او نه د دې په شان په مثل د دې بل کتاب شته اول نمبر کمال د قرآن عظیم الشان او امتیاز د دې کتاب په مابین د نورو کتابونو کې دا دی چې دا معجزو او هغه کتابونو کې په دغه طریقې باندې د اعجاز حقیقي معنی دومره نه وه پرته څومره چې په قرآن عظیم الشان کې پرته ده الہ العالمین نیازبین پیغمبر چې کله د قرآن عظیم الشان تلاوت خلقو ته شروع او تعلیمات شروع کل نو مبارک علیہ السلام څه فرمائی یا ایها الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا نبی کریم مبارک د قرآن عظیم الشان تعلیمات و بیان شروع کا خلق تید قرآن کریم په ذریعہ باندې دعوت شروع کا گیر چاپیرا خلق کفار مشرکان اغی خپلو کی دا خبری کولی چی دا کتاب دا اللہ کتاب ندے دا قرآن دا اللہ کلام ندے بلکہ دا کتاب دا پیغمبر پکور کی دا زان نہ جوڑی او پکور کی دا بیتو نہ جوڑ کی بار منقتدا تلاوت کی چی دا کتاب دا اللہ کتاب دے نو نبی کریم مبارک چی کل قرآن کریم تعلیمات بیانول کافرو چی کل دا اعتراضو کا نو الہ العالمین قرآن عظیم الشان کی دری زایا چلن سردا خبر بیان کرے دا اللہ اعلان کی وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الہ العالمین فرمائی چھ اے خلق تاسد خبر کوئی چھ دا قرآن دا اللہ کتاب و کلام نہ دے بلکہ دا دی پیغمبر علیہ السلام کتاب دے دا دی پیغمبر کلام دے پکور کی دزان نہ جوڑی الہ العالمین فرمائی چھ انسو جن راجم شئی شاعران فصحاء بلغاء دا ٹول راجم شئی خود دی قرآن کریم پشانی او کتاب جوڑ کئی بلز الہ العالمین ارشاد فرمائی چھ اے قومنو کٹول قرآن لشے جوڑو لے لس سورتن دا دی قرآن پا مثل جوڑ کئی درمز اللہ چلن سر بیان کئی اللہ فرمائی کچیر تتاسی دغا نازل شد کتاب کی شکل رئی چھ دا زما دا جانب کتاب ندے نو الہ العالمین بیان کئی اے خلقا تاثرات تگو کئی فَأْتُوا بِسُورَةٍ اَيْ قَلِيلَةٍ پوڑو کی صورت بانے تاثرات تگو کئی لیکن ماویل چی کم سیز الہ العالمین برے راس جوڑ کڑی کم شید اللہ سر تعلق لری مخلوق کی حصوک آغا شان بلشینشی جوڑا ولے یو ملک والا را پاسی گی اگا جاز جوڑ کی بل ملک والا دا اغین بہتر ٹیکنالوجی سر جاز جوڑی یو ملک والا یو شے ایجاد کی بل ملک والا اغین بہترین شے ایجاد کی لیکن دغا سمر ایجاد شیاچی دی دا ٹول دا انسانانو سر تعلق ساتی مگر ہاں شے چی دا اغی تعلق دا اللہ سر دے دا اغی پا مثل کتاب سوکنشی جوڑو لے چکل سورہ کوثر پا امام الانبیاء نازل نو نبی کریم مبارک یو صحابی تا امر کئی اے صحابی دا صورت پا کاغذ بانی اولی کا آغا صحابی دا صورت کاغذ بانی اولی کا لارے بیت اللہ شریف دروازی مخیط ولار دے بیت اللہ شریف کی دو شاعران دیر مشہورو یو لبیدو یو صحبان الوائلیو
کافرو چې کله دک صورت ولیده د دې تلاوت نه او د دې قافیې او د دې لیکلو نه هغوی بالکل عاجز شول چې دا څومره عجیبه صورت یو بل ته وایي یره لبید بچرته وي صحبان الوایلي بچرته خلق لاړل صحبان الوائلی پس نور خلق روان دی چی گوری لبید پلارا کرا روان دے لبید راوست یو طرف تا کافر جماعت ولار دے بل طرف نا لبید راغے لبید ورطویر جیس خبر دا آغا کافر ورطوائی ایسے لبیدہ نل خودی پیغمبر عجیب کمال کرے عجیب صورتی کاغذ بانی لکلے او دل تیر آلے گلے چی دا دی مقابلہ کی کتاب جوڑ کئی دا دی مقابلہ کی صورت جوڑ کئی لبید شاعت عمر کا ایتونی بقرطاس ماتے او کاغذ او کلم راوڑی لبید تے کاغذ او کلم راوڑا سیائی ورد راوڑا کلچ لبید تراغے لبید لگیا دے لکل کئی انا توئینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر گیر چا پیر کافر ولار دی دا اغیدہ گمان دے دا اغیدہ فکر دے چیر لبید با مقابلہ کی شیر لکی لبید با دا قرآن مقابلہ کی لبید لان دے اغین لکی واللہ ما هذا کلام البشر چه زما قوما ننبات دا دی قرآن مقابلہ مکوئی دا دی پیغمبر مقابلہ مکوئی واللہ ما هذا کلام البشر زما دی دخد پاک پزاد قسمی چه دا قرآن دا بند کلام ندے لا برائی راس دا الہ العالمین کلام دے محبت سروی سبحان اللہ لگ د ایمان په جذبې سروی سبحان الله چاچه ما ته توجه نه لاس اوچت کوي ټول یې ماشاءالله ماشاءالله د سیخ کې نه ښه ما عرض کو چې قرآن کریم معجز کتاب یو کمال د قرآن دا دے چې دا معجز دے د دې مقابله تر قیامت پوری اسوک نشی کولے نہ ددی پشانت کتاب نہ لس صورتنا نہ یو صورت بلکہ یو صورت سکے چی یو حرفن ددی مقابلہ شنشی جوڑو لے زکدا دا اللہ سر تعلق ساتی دا اللہ کتاب دے دا اللہ کلام دے یو کمال دا قرآن دا چی دا نہ پا تورات کی نہ پا زبور کی نہ پا انجیل کی دویم کمال دا دی قرآن کریم دا دے چکلا تورات دنیا تراغے زبور دنیا تراغے انجیل دنیا تراغے آغا ٹیم سر خلق و ایمان راوڑا خلق و قدر ساتا خلق و احترام ساتا لیکن طول دنیا کی بغیر دا موسیٰ علیہ السلام نا بغیر دا داؤد علیہ السلام نا بغیر دا عیسیٰ علیہ السلام نا دا تورات حافظ نو دا انجیل حافظ نو دا زبور حافظ نو مگر قرآن آغا کتاب دے چی دا نبی کریم مبارک زمانہ کی بشمیرہ حافظان اغین بعد بشمیرہ حافظان قیامت رس براشی لیکن دا قرآن کریم حافظان با اسوک انشماری دمرہ حافظان قرآن عظیم الشان لری داولی راسی نو دا دویم کمال چی دا قرآن کریم دے دا کمال مخکنی کتابونو کی نو دا صرف دا قرآن کریم کمال دے او دا قرآن الہ العالمین دا دی حفاظت کرے دے او دا دی حفاظت کیا قیامت پوری بدا قرآن محفوظ ہوئی زکا الہ العالمین ارشاد فرمائی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ علامہ قرطبی رحمہ اللہ
پخپل تفسیر کی دغه آیت لاندې حفاظت بنیاد کی سلور اقوال بیانی لیکن یو قول پکی دادے چی دا دی قرآن کریم ظاہری الفاظو کی حصوک تحریف نشی کولے کسم مانا کیوں کی تورات زبور انجیل اگا چکل زمانہ تیر شوا وقت تیر شا اگی کی تحریف خلقو نن پا دنیا کی صحیح تورات چاہتا نہ دے معلوم نہ صحیح انجیل چاہتا معلوم دے و نہ چکم دے زبور شریف مگرم قرآن هغه کتاب دے چې صد پاس سوار لسو کالی اشول ننم قرآن هغه شان دے قیامت ورځ پورې به قرآن کریم زبر او زیر هم محفوظ وي ساوند والا نشته ورته وخت مخکې په شانې کې د اواز بیخي بل شان صحیح نو دا دویم کمال چی قرآن کریم کی دے دا مخکنی کتابونو کی نو دریم کمال دا قرآن کریم دا دے چی دا مقام او دا صفت تورات زبور انجیل کی نو مگر صرف قرآن کی دے حق دا چی قرآن کریم تلاوت چا اوریدلے عقیبان اثر تاری دے چا دا قرآن تلاوت کرے اثر تاری دے چا ورتغوگی خے اثر پہ تاری دے الہ العالمین فرمائی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیہ رست الہ العالمین فرمائی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم دا قرآن تلاوت کی کمال دا قرآن تلاوت تاثیر دمر عجیب کمال چی دا مخ کی کتابونو کی نو تقشعر دا اقشعرار نا دا مطلب چی وجود بانی دا یختان چمڑا بانی دا سینی غدریگی دا دا قرآن عظیم الشان تلاوت کی تاثیر دے چی ویوری دا انسان وجود باندی اختانو دریگی بیا دویم کمال اللہ بیانی چی دا دین عبادت صرف دانا چی وجود بانی یختان دی ادریگی رستو اللہ بیان کی ثم تلین قلوبهم وجلودهم الى ذکر اللہ دا قرآن آغا کتاب دے چکل دا دی تلاوت واوری یوزل خو وجود بانی اختان ادری بیا زر اوستا وجود ذکر دا اللہ تمائل شی دویم زی الہ العالمین فرمائی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وجلا او وجلت مطلب دا دے چیزڑو نہیں او یریگی اس یر دا الہ العالمین دا قرآن عظیم الشان پا تلاوت سر دا سمنافی نا دا بلکہ تعظیماً یر دا عبادت دے چا اغکم اوامر دا قیامت پا حالات متعلق الہ العالمین سمر خبر قرآن کی کڑی چی انسان اغا سخت هاغا حالاتو نا خبر شی انسان زڑ دیر سخت او یریگی خدا یر تعظیمی وی برا الہ العالمین فرمائی ثم تلین قلوبهم و جلودهم زڑا او جسد مائل شی ذکر دا اللہ ترستو اللہ وی او یریگی دا ظاہراً خپلو کی دا سے منافات کاری خودی کے سا منافات نشتنا پا کسا تعارشتا بلکہ کلچی او جرگمار دا دو کسانو پا مابین کی روغ راولی دا یو جانب رازیوی دا بل جانب رازینوی نو دا جرگمار دا سے کارو کی تاسو ذہن کلاولو دا پارا مثال در کو دا جرگمار دا چی دویم ڈالی چی رازی کی گی نا اغتا یو سخت شے مخی تکی دی سخت خبره اغا خبره چی کلا دویم ڈالا ووری اغا رازی شی پا دی بانے چی جرگی تا غاڑا کیگ دی اور روغی تا نو قرآن کریم کی دا کمال دے اے مسلمانا ما او تاش پورس دا اللہ نا فرمانی کو دا نبی کریم مبارک دلارے نا فرمانی کو قرآن پدا سی ترتیب بانی نازل شوے دے چی اول کی الہ العالمین عجیب اخکل خبر بیانی
بیا چې کله مسلمان آغا اوامر نمنی نو الله سخ وعیدات بیان کی د انسان زړه اغي سره مایل شي او یریږي ثم تلین قلوبهم وجلودهم الى ذکر الله بیا زړه او آغا جسدنا ذکر د الله تمایل شي دویم کمال ما دا عرض کو چې قرآن کی داده د قرآن تلاوت کی الہ العالمین فرمائی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ دا کمال دا قرآن دے چی دا کمال بل کتاب کے نشتا نبی کریم مبارک تا اللہ فرمائی چی کل دا قرآن کریم تلاوت کی گی او دا قرآن خلق واوری نو اے محبوبت بیا گورے آغا کسان چی اغی دا قرآن کریم سماؤ کی نو اغی سترگو نا اخ کے روانی اثر وربانی جاری شی معرض کو دا قرآن تلاوت کی یو کمال دادے چی انسان بانی اثر جاری کی گی انسان بانی سے جاری کی گی اثر جاری کی گی دک اثر پر رسول اللہ مبارک بانی ہم دا قرآن کریم دا تلاوت دا وجہ نراغلے بخاری شریف کتاب و فضائل القرآن کی اور روایت عبداللہ ابن مسعود سے براوی دا حدیث سے فرمائی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائی یو رزی راغلما نبی کریم مبارک مسجد نبوی کی تشریف فرما دے مات امرک اقرأ علی القرآن اے عبداللہ ابن مسعودہ مات قرآن کریم تلاوت کا ما ورت عرضک یا رسول اللہ اقرأ علیک او انزل علیک لا اللہ حبیبا آیا زستا دوران دے قرآن تلاوت کم حال دادے چھ دا قرآن پتا صبحانی نازل دے دا قرآن نزول پتا صبحانی شوے ستا پخل مبارک دا قرآن تلاوت مزکی امام الانبیاء جواب ورکی اے عبداللہ بن مسعودہ انی احب ان اسمعه من غیری اے عبداللہ کلچ بلد قرآن تلاوت کی نو امامی کائنات جواب ورکی چی بل سو قرآن تلاوت کی او ما ورتغوگی خینو دا ما تا دیر خوند و لذت را کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائی چیز لگی آشما ما دا قرآن کریم تلاوت شروع نبی کریم مبارک اگا مبارک سرخ کتا کڑے لگ ٹیم تیر شدی آیت تراغلم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا دی آیت ترا ورسیدم چی اللہ دیزے کے اعلان کرے سحال بوی آغور زبانی چی ٹولو قومنو نا اللہ فرمائی قیامت پور زبانی ہر یو قوم نبا یو شاہد راولم اے محبوبہ پٹولو قومنو بانی بتا شاہد جوڑ کم نو اللہ رب العزت فرمائی ہاں ٹیم بس حالوی امام الانبیاء نبی کریم مبارک دا قرآن تلاوت اوری لگی آدے کلچ دی آیت تا صحابی راغے حق مبارک فرمائی چمات نبی کریم مبارک ویل حسبکا حسبکا بس دے کافی دا تعالی را وی چکل ما جانان مبارک تولیدل فَإِذَا عَئِنَاهُ تَزْرِفَال دا جانان مبارک دسترگن اوخ کے روانی مبارک سترگن اوخ کے روانی اللہ فرمائی تقشعر منہ جلود الذین قرآن ہاغ کتاب دے چید دی تلاوت پا وجبانی قومنو بانی و پا خلقو بانی اثر جاری کی اثر پر رسول اللہ مبارک ہم جاری شوے دا قرآن دا تلاوت دا وجنا اغا مبارک جڑت بل کمال دا قرآن عظیم الشان دا دے چی امام ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کرے دے اغا دا دے چی اغا نور کتابونا چیو دا اغی تلاوت بچ چاوا ورید نو اغی بانے داسی
قلبي اثر نه جاری کېده ډایرکټ چې هغې ډایرکټ دین او اسلام باندې عمل کړی وی او د خپل پیغمبر دین باندې ډایرکټ ایمان راوړی وی خو قرآن هغه کتاب دی چې د دې تلاوت مخالفینو څومره اورېدلی هغوی د دې مخالف وو لیکن چې کله یې اورېدلی ډایرکټ یې په ایمان راوړی امام ابن کثیر رحمه الله څلورم صفت بیانوي چې دا کمال په مخکینی کتابونو کې نو دا صرف د قرآن کریم کمال دی صرف قرآن کې دا تاثیر الہ العالمین دا تاثیر او دا کمال په مخکینی کتابونو کې نو هغه کمال دا چې څومره مخالفینو د قرآن کریم تلاوت اورېدلی ډایرکټ ایمان راوړی ډایرکټ دین او اسلام ته راغلی دي الاصابه فی تمییز الصحابه د حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله یو تصنیف دی د 12,000 صحابه کرامو واقعات او حالات په دغه تصنیف کې هغه مبارک نقل کړي نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی علماء اہل سنت والجماعت جناب فضیلت الشیخ لال الرحمن ابن شہید زندہ باد معزز و تنگ شوي خو نه یې داسې چې څوک ځي راځي نو داسې اخوا دېخوا ګورئ موږ هلکه تنګ شوي یې که تنګ یې چې بیا بس کو یو سړي بیان کولو نو ټول خلک هغه د جومات نه لاړل جمی موسم یو سړی صرف ورته مخې ته ناست نو دا مولا دی یو سړي ته وایي یاره وایي صاحبه زما دې بیان جوړې تاله ښه مزه درکړې ده هغه ورته وایي استاد جي وایي بیان دې زر ختم که ستا لاندې مې څادر ګیر دی چې حوالم زمزمه که تنګ یې خو بیا ووایي بیا پروګرام په دې ځي بس کوو که تنګ نه نو ټول ما طرف ته توجه ساتي وي سبحان الله بس ورونو مارس کو چې قرآن کریم دا کمال دی چې دا کمال مخکینی کتابونو کې نو چې چای تلاوت اورېدلی ډایرکټ اثر ور باندې راغلی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ډایرکټ دین او اسلام ته راغلی الاصابه فی تمییز الصحابه دا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله تصنیف دی کی یو حکایت بیانی دا حضرت طفیل بن عمرو الدوسی دا د خپل قبیلې یو مشر دی یو سالار دی یو رهنما دی د عمرې اراده یې کړې دا عمرې ته روان دی مکه معظمه کې کافر خبر شول چې یاره طفیل را روان دی عمرې ته بس کافر ټول تحفې او ډالۍ برابرې کې مخې ته ورته لاړل طفیل بن عمر لاره کې را روانو له ایمان نه و راوړی کافر و هغه چې دا کوم خلک و مخې ته ورلل تحفې ډالۍ وغیره خوا دې خوا شیانې وله وروړل طفیل صاحب وروستو خپل حکایت کوي وایي چې کله ما دا تحفې او ډالۍ ولیدې وایي زړه کې مې راغلل چې څه ناڅه مینځ کې شته څه خبره شته وایي دوی ما ته تحفې محفې راکړې چې را روان شو وایي ما زړه کې دا و چې اوس دا کومه مقصودي خبره ده چې راته زر بیان کړي حضرت طفیل بن عمر وایي چې لږ ټایم تیر شه مخکې راغ کافر مې یو طرف بل طرف ته روان دي ما ته وایي چې ای طفیله ته د خپل کلي مشر سالارې رهنمایي لیکن دلته زمونږ کلي کې نعوذ بالله یو صابي پیدا شوی بې دینه ای طفیله خیال کوه
زمون علاقی تا خومری تراغلی لیکن دا آغا پیغمبر مجلس تا مورزا دا آغا دا قرآن تلاوت ماورا دمرا جادو کردے کلک تلاوت دم دا قرآنی کریم واوری دو نو ڈارک با ایمان بانی مشرف طفیل و عزلت میں یر راغلا ما غگنو کی سا اشیاء کی غسل غگن میں بنکل یرچی دا دی پیغمبر خبر وانورم علیہ السلام حضرت طفیل بن عمر وائی لگی آئیم مطاف کی لگی آئیم طواف میں شروع کرے دے دویم نمبر طواف کی لگی آئیم چی گورم یو طرف نبی کریم مبارک امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک راغے بیت اللہ شریف نگیر چاپیر لگی آدھے طواف کی حضرت طفیل بن عمر وائی چی نبی کریم مبارک میں ولید نزلرا تداویل چی اے طفیلہ دی پیغمبر خبر ماور تلاوت ماور زکم آپس رکی دائر اچولی وا کچیر تا دی پیغمبر علیہ السلام تلاوت دیواوری دنو ڈارک با ایمان بانی مشرف وی ما غگون بن کریو دیرینا نبی کریم مبارک معنا مخ کے روان دے لگیا دے دا قرآن کریم تلاوت کی حقا مبارک لگیا دے دا قرآن عظیم الشان تلاوت پوچھت و آزبانی کی ماویل 1400 سال تیر شل ننم قرآن کے آغا تاثیر دے ننم قرآن کے آغا کمال دے ننم قرآن کے آغا اعجاز دے ننم قرآن کی آغا با اثر تاثیر موجود دے لیکن انتظار قربان پا نبی کریم بانے نازل شد کتاب آغا مبارک بانے نازل چی دا آغا خلبانی با سمر مزوا سمر لذت با پکیو طفیل بن عمر وی یو غگنا میں مالوچ لرکل دا امام الانبیاء نبی کریم مبارک آواز میں وقت راغے ذلکی میں تاثیر راغے اجدبانی میں تاثیر راغے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین قلوبهم وجلودهم الى ذکر اللہ ذو جسد ذکر دا اللہ تمائل شی طفیل بن عمر وی بل غگنا من مالوچ لرکل او نبی کریم مبارک آواز اورم لگی آیم شاعت اور پس روانیم چکل مادا تلاوت واورید وجود بانی میں اثر راغے یختان را پانے ادرے دل دزل کیفیت میں بدلش مخی طور تراغم حضرت طفیل بن عمر اعلان کی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ حضرت طفیل بن عمر اسلام تراغے مسلمان شے اسلام کی داخلش ما عرض کو چی دا قرآن پنزم نمبر کمال دادے چی دا دی قرآن تلاوت کی تاثیر دے دا دی قرآن تلاوت کی داسی با کمال تاثیر دے چی چا اوری دلے ڈاری کی پی اثر کرے امام ابن کثیر رحمہ اللہ شپگم کمال چی دا قرآن عظیم الشان بیانے آغا مبارک فرمائی چی تورات زبور انجیل تلاوت دے کو پا اغی ثواب دسی نو لکا سنگا چی پا قرآن عظیم الشان دے متفقن علیہ حدیث دے مسلم و بخاری ذکر کرے دے رسول مقبول علیہ السلام مبارک سے فرمائی من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہو بھی حسنہ چاچے دا قرآن کریم یو حرف تلاوت فلہو بھی حسنہ اغت اللہ پدی یو حرف ویلو بانے نے کئی ورکی بیا محبوبی کریم اعلان کی والحسنت بعشر امثالها آغا یونی کی اللہ پلسنی کی بانی بدلیا زکا اللہ اعلان کرے من جا بالحسنت فلہو عشر امثالها چاچ یونی کئی بانے راتگو کا پلارا دا اللہ کی نو دا دی امت خصوصیت دا دے چھے آغا یونی کئی اللہ
पलसने के उबानी बदली नो महबूब करीम ऐलान की वलहसनतु बिअशरि अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुल महबूब करीम फरमाई चे ज़दानवेम चे अलिफ लाम मीम दा यो हरफ दे बल अलिफुन हरफुन अलिफ ज़ाल ता हरफ दे वलामुल हरफुन लाम ज़ाल ता हरफ दे व मीमुल हरफुन मीम बाज़ उलमा दा फरमाई कि द कुरान अज़ीम शान मुतअल्लिक़ च मुबारक दा हदीस की संग इरशाद करे वही देना मुराद मिस्दाक दे अल्फाज नहीं मिस्दाक दा मतलब च दा अलिफ ज़ान